زه باید تا سره د یوې موضوع په اړه خبرې وکړم. خیرات دی مورې؟ خیریت دی خیریت دی. زر کوه لورې ناز مه کوه وخوره. زه خپله خوړلی شم. سمه ده. ته کښېنه زه یې ګورم. ترورې زرکوی ووایئ چې تاسې ماته څه وخت حال ویلی؟ غلی شه میرا غلی شه. دلته کښېنه. مورې باور وکړه خور مې هم خبره نه ده. لږ وخت کېږي چې موږ خبر شوي یو. ته ولې نه پوهېږې مورې؟ خیرت دی څه خبره ده؟ زه د باندې راوتلی وم یو څه مې ولیدل اعصاب مې خراب شول کومه مهمه خبره نه ده. الله الله څه شوي؟ ته د زینب څنګ ته لاړه شه. په هر حال زه د ننه له سلیم سره خبرې کوم. که کومه خبره وه ما ته غږ وکړه. سمه ده پوه شوم. اورم ووایه مورې. ګوره زویه ډېر شکر دی له سوریې نه راغلې. د مسلک څښتن یې. د خدای شکر دی اوس دومره وړتیا لرې زویه. زه پوهېږم چې ستا مطلب څه دی. هڅه کوي چې د پخوانیو میندو غوندې ما په خبره پوه کړي. خو ما ته منه درلوده چې ته به اوس داسې وایې. یو ځل غوږ شه زویه په خپلې مور ملنډې مه وهه. ګوره اوس نو د دې وخت راغلی چې ته واده وکړې. ما تا ته یوه مناسبه جلۍ پیدا کړې او د جلۍ هم ته خوښېږې. مورې اوس ما ته واده کول مهم نه دي. زه خپل ځان ته پلانونه لرم. زه مجبور یم چې لومړی باید هغه پلي کړم. همدارنګه که واضح ووایم پرته له مسلک نه. زه یو درد او یوه دعوه لرم. پوهېږم چې ته په دې نشي پوهېدلی او نشم کولی چې تا ته یې ووایم. اوس زه له خپلو زده کوونکو سره بوخت یم او حق نه لرم چې د بل چا ژوند خراب کړم. زویا سمه ده زده کوونکي مهم دي خو د وخت په تېرېدو سره به ته څنګه وکې؟ همدارنګه ښه غوږ شه. تا ته مې چې کومه جلۍ پیدا کړې هغه ستا د خوښې جلۍ ده. له تا سره به په هر درد کې او دعوه کې هم مرسته وکړي زویا. هغه جلۍ څوک د مورې؟ اصله. اصله؟ اصله خو زما د خدای بښلې ترور لور ده. څنګه کېدی شي؟ ما هېڅکله هم داسې فکر نه و کړی. هغه د کلونو راهیسې تا ته په تمه ده. کله چې ته په سوریه کې وې ما له هغې سره ژمنه وکړه چې خپل زوی ته دې کوم. مورې زه نه د اصلي سره نه له کومې بلې جلۍ سره د واده کولو په اړه فکر کوم. ومې ویل چې زه نه غواړم د چا ژوند خراب کړم. دا څنګه دومره دروندی زویا؟ زه پوه نه شوم. پلاره که غواړې ته یې پرېږده. ته ما په دې ماشینډاره وې. ما په خپل وخت کې دا خبره ده سمه ده. خو کله چې ماښام ته د ملا په درد شوه بیا ګورم چې څه کوې. هېڅ هم نه کېږي. ما د غوا غوړي خوړلي. ونیسه زر کوئ هغه ویسئ چې سبا ناری هم تیار دی. زر کوه ونیسه. د خدای لپاره ته یې پرېږده. له سهارې څه دې کار ته نه یم پرېښې. پرېږده چې دا خو پاکم. دومره کار خو باید وکم. زما هم پردې ځړول نه خوښېږي. ډېر ستړی کوونکی کار دی. سمه ده زویه ته یې پرېږده. زه یې بیا خپله زړوم.
تاسې مونږ ډېر خجالتوئ عثمان کاکا. ما کار کول پیلول او کرا کرا مې هر څه اخیستل. کومه خبره نه ده. موږ یوه مشهوره خبره لرو. هغه دا چې ستونزه په ویشلو سره کمیږي، خوشحالي په ویشلو سره ډېرېږي. په اصل کې موږ ټول یو ځای خوشحالي ډېروو. خدای دې له تاسې ټولو نه راضي شي. له تاسې نه دې هم راضي شي. پلاره موږ ماشین خپل ځای ته رسوو. ته سبا نړۍ ته لاړ شه. پرته له ما دا کار کولی شئ که زه لاړ شم؟ سمه ده زه یې سموم. سالم ښوونکیه، زموږ لپاره مو ډېر څه وکړل. ډېره مننه کوم. موږ هېڅ هم نه دي کړي. همدارنګه تاسې موږ ته د خدای یو امانت یئ. اصلي لورې څه دې پکارو؟ نه ما د سهارا مېرمنې په اړه پوښتنه کوله، وروسته یې بیا کوم. سمه ده لورې، زه اوس درځم. وروسته بیا خبرې کوو. ترورې تا او سلیم د څه په اړه خبرې کولې؟ کله چې مو زه ولیدم لږ حیران شوئ. موږ هغه ووایه ترورې. د مور او زوی ترمنځ یوه مسله وه. تا ماته څه ویل لورې؟ سهارا مېرمنه په رښتیا هم دلته اوسېږي؟ هو لورې، کور ورته پیدا نه شو، څه وکړو؟ داسې به د هغې لپاره بیخي ښه وي. زر کوئ، سباناری تیار دی. چای یخېږي. لورې ته په پیالو کې چای واچوه. ودرېږه زویه. څه خبره ده؟ پرون مې تا سره خبرې ونه شوی کړی. خبرې مو وکړې. ما درته ویل چې زه نه غواړم د اوس لپاره له چا سره واده وکړم. ډارېږم چې خپلو موخو ته د رسېدو لپاره د بل چا ژوند خراب نه کړم. ته ولې داسې خبرې کوې زویه؟ لږ ښه فکر وکړه. ښه فکر وکړه. له هغه نه وروسته هره پرېکړه دې چې وکړه موږ یې قبلوو. د څه لپاره فکر وکړم؟ همدارنګه ته خو پوهېږې چې زویه ګوره، ما له هغې سره یوه ژمنه کړې او اصله رسېدلې جلۍ ده. د دې وړتیا لري چې ستا مېرمنه شي. سمه ده، سمدلاسه پرېکړه مه کوه، نه مه وایه. زما په خاطر لږې خبرې وکئ. ته وګوره چې زه څه حالت ته رسېدلی یم. سمه ده سمه ده. سلیمه زویه ګرانه. ومې نه ویل چې هو، ویل مې خبرې کوم. څنګه ځان جوړوي؟ سلیم سره وینې؟ زه د کار لپاره ښوونځي ته ځم مورې. په ښوونځي کې څه کار لري لورې؟ د ښوونځي زده کوونکو ته یونیفورم جوړوي. ګنډلې زه په غاړه اخلم، البته که ویې مني. څنګه به یې نه قبلوي؟ همدارنګه موږ تل داسې واړه کارونه نه کوو، خپله پوهېږې. اړتیا ده چې لوی کارونه وشي. کار دی مورې، لوی او وډوکی نه لري. په ښوونځي کې له سلیم سره هم وینې؟ که داسې نه وي نو دومره چمتووالی او ځان جوړولو ته څه اړتیا ده؟ سمه ده، شکرا له سلیم سره خبرې کړي. هغوی څه وخت ستا او د سلیم د کوژدې مسله حلوي؟ تر اوسه یې ورسره خبرې نه دي کړي، خو ویلې چې ورسره کوم. دا خبرې ما ډېرې اورېدلې. زه یو ځل له شکران سره خبرې کوم. نه پوهېږم نور څه ته په تمه کېږي. داسې چې دا نو سمه ده، یو ځای ځو. همدارنګه زه احمد ورور ته وایم چې د انسان لپاره مې یو ډاکټره پیدا کړې. په دې معنا چې دلته یې
او اصلي مېرمنې ته بیا چیرته ځې؟ بیا څه غواړې ته؟ دا چې څه غواړي معلومه ده، پیسې غواړي. ولا چې په ذهن کې مې دا خبره نه ګرځېده، خو دا چې زما ګرانې مور د پیسو خبره وکړه نو لږې پیسې راکړې چې سمدلاسه له دې ځای نه ورک شم. دا واخله ورک شه. سمدلاسه ورک کېږم. په ما ناوخته شوې، جامې مې هم بدلوم. سمه ده زویه. علي تر یوې اونۍ پورې به له سوریې نه ستا سندونه راورسېږي، چې راورسېدل بیا ستا نوم په ښوونځي کې لیکم. زه نه غواړم ښوونځي ته لاړ شم، نور پلانونه لرم. څه پلانونه دي؟ داسې م کېږي چې ښوونځي ته لاړ نه شې؟ ولې نه کېږي؟ زه یې څوک نه پېژنم، همدارنګه نه غواړم له چا سره وپېژنم. باید ښوونځي ته لاړ شي علي، همدارنګه سلیم هم اجازه نه درکوي. د هر څه په اړه خپله پرېکړه کولی شم. زه په خپله خوښه له تا سره راغلی یم، که وغواړم چې لاړ شم نو تللی هم شم، څه مې چې زړه ونه غواړي نه یې کوم. رښتیا وایې، ته لږ فکر وکړه، کله چې راغلم بیا په کراره خبرې کوو. ستاسو ټولو دې دارو شي. اوزګه ایفا زرکوي سبا ناری تیار دی. تاسو چیرته یې زویه نه وخته کېږي؟ ویښتانو ته دې وګوره، لږه ږمنځ که ځوانې، ځه تېر شه کښېنه. نن د سپورت درس لرو؟ هو بکسه ته وړې وروره. هسې نم هره اونۍ زه وړم. نن اړتیا نشته چې بکسه ویوړل شي. د څه لپاره؟ زما د ورزش جامې م له کاره وتلي، نه غواړم چې درس ته لاړ شم، خو دا ځل مدیر زموږ شانه پرېږدي. خپل درس ته لاړ شئ، که د سپورت په درس کې ورزشي جامې وانغوندئ په تاسې به غوسه شي. خو پلاره خو نشته، د یو څه وخت لپاره ګزاره وکئ، زه بیا یوه چاره کوم. په راتلونکې اونۍ کې بله نوه ورزشي جامو سره به یو ځای د سپورت په درس کې به برخه واخلئ. که واده خیستل او که واده نه خیستل هیڅ مهمه نه ده، بس نه کوي چې بل ځل ته هیڅ جلا نه شو. نیسان زه وزم، څه شي ته اړتیا شته؟ نه ګرانه، ژوندی اوسې، کوم شي ته اړتیا نه لرم. نیسان ښایم نیسان لورې په تاسو وشول ښایي؟ ښایي کومه خبره نشته، ما ورخطا کېږئ، سر مې وګرځېده. څنګه چې په زینابو مندواره وې اوس هسې نه یې لورې. هره دوره یو ډول نه وي، لکه چې دا ځل دې ناراحته کوي. له همدا اوس نه یې پیل کړی. ګرانې ترورې، ته تجربه لرې، هر څه دې لیدلي دي. همدارنګه اولاد دی، خوی او بوی توپیر کوي. زه تاسو ته وایم چې زه ښه یم، هر څه تېر شول، عذر کوئ، بې ځایه اندېښنه مه کوئ. موږ وځو، لږ ارام کوو، هر څه به ښه شي. خو ارام به کوې. احمده زه ماشومه یم، ته هم لاړ شه، اندېښنه مه کوه. زر کوه، زه ښه یم. دواړه په خیر راغلی. خوشحاله اوسې ترورجانې. خوشحاله اوسه شکران مېرمنې. خور مې سباناري ته نه وه راغلې؟ راغلې وه خو لږ سر یې وګرځېده، لاړه آرام کوي. دا ښه فرصت دی، ما هم غوښتل تاسو ته څه ووایم. ما تاسو ته ویلي و چې زه یوه ډاکټره پېژنم، په کلینیک کې مې د معایناتو کولو زمینه برابره کړې. ښه ده اصلي، خو موږ نیسان څنګه هلته بوځو؟ زه هم موږ خپله نیسان ته دا قناعت ورکوو چې د ماشوم لپاره دا معاینات ضروري دي. زه اوس د ډاکټرې کار درکوم، هغه تا ته په دې اړه پوره معلومات درکوي. احمد وروره، موږ بله چاره نه لرو، پوهېږي. دا معاینات دقیقه نتیجه ښیي. د دې لپاره چې موږ ډاډمن شو باید دا کار وکړو. سمه ده،
که دا ځل هم هماغسې نتیجه راووځي هغه وخت بیا مجبوري چې نسان ته حال وایي. احمد وروره موږ ډیر وخت نه لرو، موږ باید بیړه وکړو، خپله پوهیږي. مننه کوم اصلي، زه ځم. خدای دې خیر پېښ کړي، خدای دې له موږ سره په دې امتحان کې مرسته وکړي. آمین آمین. اوس وګورئ نازولو ځوانانو غله ځای ته روان یئ، باید له هغه ځای نه ځان وغورځوئ. زه درته اوس ځای ښیم کم عقله. پرېږده یې ښه. وای دا مسه کوي چې تا ته زیان ونه رسیږي. له خور سره مې کار مه لره چې وژنم دې. عفا ځوانانو خپلو ټولګیو ته لاړ شئ. یو بل هم را پیدا شو. ځای لاړ شئ. پوهېږم ډېر سخت حالت دی، خو تاسې باید داسې خبرو پسې ونه ګرځئ. زه نه غواړم چې بیا د کومې معمولي خبرې له امله تاسو ته جنجال پیدا شي. همدارنګه کیدای شي چې زه بیا مدیر صاحب ته قناعت ورنشم کړی. سمه ده ښوونکیه. زر کوئ ټولګیو ته لاړ شئ. سمه ده. قهوه تیاره کم سکې. کله چې ستا مرکې ته راغلل هغه وخت بیا قهوه سکو اصلي. ښه شکران میرمنې، اوس نو ووایه تر څه وخته اصله داسې په تمه کو له سلیم سره د خبرې کولې څه وشول؟ موږ له څه حالت سره مخ شوي یو میرال، هغې خبرو ته هیڅ فرصت پیدا نه شو، خو نن ماښام ته ورسره خبرې کوم. په خیر راغلی. زه خو وایم چې ورسره خبرې وکړه. دا چې دا ښځه مو راوسته او د مراد په کور کې مو ورته ځای ورکړ، اوس نو د خلکو خولې نشي بندولی. شکران. دا څه معنا لري میرال؟ څه مو کړي وای وایه، د دې لپاره چې خلک خبرې ونه کړي هغه مو له کوره شړلی وای او سهرا میرمنه چاته زیان رسوي؟ سبا بله ورځ که د خلکو خبرې ډېرې شوي بیا موږ ته زیان رسېږي. شکران میرمنې. مورې په ترور مې اوس دومره فشار مه راوړه، داسې نه چې زموږ ترمنځ خفګان پیدا شي. څه خبره ده؟ موږ یوازې خبرې کوو. همدارنګه شکران میرمنه پوهېږي چې څه وایو. په هر حال زه باید سمدلاسه لاړه شم، لږ کار لرم. سمه ده لورې. علي که همداسې کېنې زړه دې تنګېږي، ښوونځي ته لاړ شه، نوي ملګري به پیدا کړې، یعنې زړه به دې تنګ نه شي، هلته به دې ساعت تېر شي. که څنګه که ښوونځي ته لاړ شم خلکو ته به د ملنډ وهلو ښه فرصت پیدا شي. په دې حالت کې ښوونځي ته لاړ شم. تاسو ته مې دلیل وړه. خلاصه که زینب جانې دا چې تا دا راوړل مور دې خبره ده ګرانې؟ دا زما دلیل ده، د مور دلیل مې نه ده. سمه ده خو دا هسې نه منکره شته. ته اوس دا واخله بیرته دې مور ته ویسه. سمه ده ګرانې؟ هله ورور جانه ته ولې ښوونځي ته نه ځې؟
زنګ ووهل شو همداسې دلته مه ودرېږئ ټول خپلو ټولګیو ته لاړ شئ مهرباني وکړئ سلام علیکم. وعلیکم سلام. علیکم سلام. نجاتی راځه کېنه چای وڅښه. ژوندی اوسې وروره. زه ځم. یوکساله ګرانه یو چای راوغواړه. سمه ده وروره. څنګه یې نجاتي وروره ښه یې اولادونه دې څنګه دي؟ په دې حال شکر دی ملا صاحب. زه له تاسې ټول نه ډېره زیاته مننه کوم وروره. استغفرالله ته ځان ښه که. زموږ له وسه چې هر څه پوره وي ستا لپاره یې کوو. په اصل کې زما نیت نه و چې داسې د پښو په سر له تاسې نه مننه وکړم. زه ستاسې ډېر پوره وړی یم. زما د اولادونو ژوند مو وژغوره. سربیره بیا د سلیم ښوونکي مرستې. نجاتي سمه ده بس دی دې خبرو پسې مه ګرځه. که ته خدای ته ګران ونه اوسې که هغه ستا د اولادونو نه ساتنه ونه کړي موږ هیڅ هم نشو کولی. همدارنګه ته هم دا چې خپله هڅه دې وکړه او څښاک څښل دې پرېښودل په دې معنا چې تر ټولو مهم کار تا ترسره کړی. نجاتي غواړي څه وکړي په فکر کې د څه ګرځي؟ دا خو د یو ښه مسلک څښتن دی. د نجارۍ دکان دې خلاص کړي خپل کار دې پیل کړي. نه عثمان وروره زه کار لټوم. زه اوس نشم کولی چې هغه کار وکړم. بله دا چې اوس په ما څوک باور هم نه کوي. فکر نه کوم چې څوک زما دکان ته راشي. همدارنګه نجاتي وروره پاسېږه هله یو ځای ته ځو. ښوونکیه دا چې اوس ګاویفه ورزشي جامې نه د اغوستې معقول عذر لري. زه مجبور یم چې اصول پر ځای کړم. داسې چې دا نه موږ هم په درس کې برخه نه اخلو. سرزوري مه کوئ زر دلته راشئ. غواړئ چې اصولو نه سرغړونه وکئ. ښوونکیه دا چې موږ دوی ته د ډسپلین اصول یادوو له ښوونځي نه زړه نه تورېږي. تاسې کار مه لرئ. اصول چې جوړ شوي موږ ته هم ویل شوي چې پر ځای یې کوئ. دا تاسو پورې اړه نه لري. ما پورې اړه لري ښوونکیه. د دې ښوونځي ټول زده کوونکي ما پورې اړه لري. بله دا چې د ټولو زده کوونکو د ارواپوهنې مسؤلیت زه په غاړه لرم. پوهېږم خو تر کومه ځای چې زه پوهېږم تاسې هم ځان ته یو حد لرئ. دا درس ما پورې اړه لري نو زه باید خپل اصول پر ځای کړم. ښوونکیه دا چې دا درسونه پرته له کتابچې او قلم نه مخکې نشي وړی نو د سپورټ درس هم پرته له جامو نه مخکې نشي بیولی. البته زه ستاسې په کار کې لاس وښه نه کوم خو د مالي حالاتو پر اساس په زده کوونکو ډېر فشار راوړل یو ښوونکي سره ښه نه ښکاري. چا چې دا درس ما ته راکړی هغه صلاحیت هم ما ته راکړی. که کومه ستونزه لرې لاړ شي هماغه ته یې ووایئ. هله خپلو ټولګیو ته لاړ شئ. زر کوئ تاسې هم لاړ شئ. زه هم دا وایم چې دا ښه کار نه دی چې یو ښوونکی له خپلو زده کوونکو سره داسې چلن وکړي. هغه زده کوونکو زما فکر هم ځان ته واړوه. که زما د وسې کار وي په خوشحالۍ ترسره کوم. دا چې په اړه یې فکر کوي هم دا بسنه کوي. خیرت دی دلته څه کوي؟ د یو کار لپاره دلته راغلی وم. ښه ته څنګه یې؟ له ښوونځي سره عادت شوی؟ ښه یم. هڅه کوم ځان عادت کړم. دا چې له هېواد نه د باندې مې ډېر وخت تېر که سخت دی. زه ټولګي ته ځم. د ایفا اوسګه روحي حالت که نه ښکاري. سمه ده. خدای په امان. فشار پرې راوړه. یو څه وکه شکران خوري. اصلي خو په دې اړه فکر نه کاوه. تا ژمنه وکړه. هغې هم ومنله او د کلونو راهیسې په تمه ده. ان د درس لپاره پاریس ته د تللو نه هم تېره شوه پوهېږي. لږ تر لږه زه هم ستا په اندازه غواړم میرال. خو څه چې قسمت وي هغه کېږي. بیا زه هم خپله هڅه کوم. له سلیم سره خبرې کوم. څه خبره ده ګاونډیانو؟ داسې ښکاري چې ښه خوشحاله یئ. ډېر شکر دی ښیو خانم شه. راشه ته هم له موږ سره کېله چې ته هم خوشحاله شې.
ای ته څنګه یې میرال خورې حالت دې ښه نه ښکاري. ښایم ګرانې مننه کوم ولې به ښه ونه اوسم. نیا جانې زه د الوتکې راځه ګرانې راځه نازولې چې ونه غورځېږي. ډېره تېزه یم. ملا صاحب اندازه مې واخیسته که اجازه دې وي بازار ته ځم د اړتیا وړ شیان به واخلم څنګه. ډېره بیړه مه کوه وروره راځه یو ځای لمونځ کوو بیا لاړ شه. ژوندی اوسې وروره که بله ورځ لمونځ کول پیل کم کومه پېښه چې وشول هغه نه وروسته داسې کار کېدلی شي نجاتي وروره دا جومات دی د هیچا شخصي ځای نه دی. بسنه کوي چې ته له زړه نه وغواړې نور هیچا پورې اړه نه لري وروره. زر کوه نجاتي راځه وروره. بسم الله الرحمن الرحیم. که خانه کلي ولري ډېر ښه کار به وشي احمده. انشاءالله چې هغه دروازې به هم جوړې شي انشاءالله. زه خبر شوم چې ته د بوټانو لپاره په جومات کې المارۍ جوړوې. هو انشاءالله چې جوړوم یې. ملا صاحب تا کوم بل نجار پیدا نه که؟ زر کوئ مونږ لمانځه ته ځو. وروره په هر کار کې کار مه لاره سمه ده یوازې دا هڅه وکړه چې خپل نفس کنټرول کړي. دا هم جومات ته دننه کیږي؟ نه کیږي دا خو بیخي زیاتی دی. چا چې تر پرون ورځې پورې څښاک څکل زه له هغه سره په یو صف کې لمونځ نه کوم. څنګه چې زه پوهېږم نشی انسان چې 40 ورځې څښاک ونه څکي کیدای شي چې پاک شي. د له خولې نه خو اوس هم بوی ځي. د هیڅ کلم لمونځ نه کیږي که لمونځ هم وشي نه قبلیږي. نجاتي وروره زه ځم ملا صاحب همدارنګه زه ډېر کار لرم. فخري کاکا یو مسلمان باید داسې چلن ونه کړي. زموږ پیغمبر چې د مسلمانانو یو لوی رهبر و د هغه په وخت کې څومره ګمراه خلک مسلمانان شول. هغوی ته وویل تاسې لاړ شئ 40 ورځې وروسته راشئ چې تاسې پاک شئ. هیڅ ځای ته مزه نجاتي وروره دا د خدای کور دی. څوک چې د هغه عبادت کوي دروازه یې په مخ خلاصه ده. داسې چې دا نو زه له دې ځایه ځم ملا صاحب د دې سړي له امله یوه اونۍ کېږي چې زه د لاندې سیمې جومات ته ځم. دلته زه بیا هیڅ کلم نه راځم چې خبره خلاصه شي. وروره ستا دا کار د خدای نه خوښېږي. دا چې د چا په زړه کې څه دي تر څو موږ په هغه پوه نه شو داسې کار کول سم کار نه دی پوه شوې. زه په هغه دغه نه پوهېږم. په څه چې پوهېږم یوازې هغه وایم. کوم جومات کې چې نشی انسان دننه کیږي هلته لمونځ نه کوم ان یو قدم هم پکې نه ږدم. فخري ارامه اوسه ارامه اوسه. ته یې نه وینې د دې سړي لاسونه هم ریږدي. که دا سړی دلته راغلی یوازې د دې لپاره راغلی چې یو څو روپۍ وګټي. دا خبره په یاد وساتئ. دا سړی د بوټانو المارۍ هم د نشې په حالت کې جوړوي. لا حول ولا قوته. نجاتي وروره نجاتي وروره. نه ملا صاحب زه ځم. زه نه غواړم چې دلته کوم جنجال پیدا شي. همدارنګه زه ډېر کارونه لرم. فخري کاکا ستا دا کار مې خوښ نه شو. هغه غوښتل لمونځ وکړي تا یې مخه ونیوله. ما ورته وویل چې لمونځ مه کوه ملا صاحب ودې کې خو لاړ دې شي په کوم بل جومات کې دې وکړي. د اذان له وخت نه 3 دقیقې تېرې شوي ملا صاحب. په دې وختونو کې هغه ځان ډېر لوی ګڼه که نه ملا صاحب.
وای کومه خبره شوې نور څه وشي ښاغلیه د سیمې خلکو زموږ په اړه وخته خبرې کول پیل کړي ښکاره ده صحرا کونډه ده زموږ زوی هم ځوان دی ښایسته دی خلک بې ځایه خبرې کوي زه وایم که د سلیمه واصلې خبره خلاصه کړو نو له دې خبرو نه به هم موږ خلاص شو خلک هسې بې ځایه خبرې کوي خو که د سلیم نیت نه وي نه پوهېږم چې په هغه فشار راوړو او که نه مینه په زوره نه کېږي واده خو هېڅ کله هم په زوره نه کېږي ګرانه که یو ځل خبرې ورسره وکړو څه به وشي همدارنګه ته یې پلار یې کیدای شي چې ستا خبره ومني سمه ده خبرې ورسره کوم هاي خوږې جلۍ مننه کوم دیدی دې ندارېږي چې مور دې وانخلم همداسې ده که نه هېڅ مه دارېږه هر چا ته مورې ګرانه وي یا جره مې همداسې وایي وروره Attack Energy, the powerful fist. سلزلې مې ووایه چې دا بلا وهلې بخارۍ ویسه یوه سمه بخارۍ راوړه هېڅ خبره نه اوري چاته یې ووایم د خدای لپاره او خدایه څنګه وکم کاش برقونه وای چې برقي بخارۍ مې لګولې وای دا شیان لرې که ښځې دا د بې جنجاله ای پی جي جاپان مې درته راوړی نه لوګی کوي او نه بوی چې 100% ګارانټي او 15 کاله وارنټي لري بې جنجاله لګېږي وګوره زویا له سالنګ نه مې جلال آباد جوړ کړ زه هم پلټنه کوم د مور له خېټې نه چې له ماشوم نه وینه اخیستل کېږي د هغه په معاینه کولو سره کېدلی شي چې د ماشوم د ډېرو ناروغیو مخه ونیول شي او هغه ښه شي البته نه تر اوسه مور یې نه پوهېږي چې د ماشوم تشخیص یې داسې شوی حال مې ورته نه دی ویلی انشاءالله چې فرصت پیدا شو زه او مېرمنه مې درځو ډېره مننه کوم نیسان ته هم دلته وي نه لږ مخکې راووتم کېدای شي وخت راغلی اوس چې حال ورته ووایم نیسان کېدای شي چې د باندې لاړ شو لږ وګرځو نه نن نه کېږي د سهارا لپاره ځینې شیان اخل احمده پوه شوم بله چاره نشته احمده هر څنګه چې کېږي باید حال ورته ووایي حسینه دا کار داسې نه کېږي باید د حل یوه لاره پیدا کړو دا چې ته ولې په درس کې ضعیفه یې که ماته حال ونه وایې نو زه هم در سره مرسته نشم کولی راځه که وخت نه لرې وروسته بیا راځم زویا داسې هم کېدلی شي پلاره راځه زه بیا له تا سره سبا خبرې کوم سمه ده ښوونکیه ښه درس ولرې ژوندی اوسې
چای راوغواړم پلاره؟ نه حسینم زه ډېر وخت لپاره نه پاتې کېږم د یوې مسلې په اړه در سره غږېږم. خیرات دی، څه مسله ده؟ اصله زمونږ اصله مونږ ټول په دې پوهېږو چې هغه یوه خجلۍ ده زویه. ستا هم زړه نه کېږي خو یو ځل بیا فکر وکړه. ښکلې جلۍ ده، باتر بیا ده. پلاره زه د هر چا په نیت ډېر ښه پوهېږم. اصلي ته ما په دې سترګه نه دي کتلي. زه له ځان سره ځینې موخې لرم پلاره. زه غواړم چې په خپل مسلک کې ځان ورسوم. زه نه غواړم د بل چا ژوند خراب کړم. رښتیا وایې زه څه نشم ویلی، البته چې ته خپله ښه پوهېږې خو څوک چې ستا د مېرمن کېدلو وړتیا لري له تا سره په کارونو کې مرسته کولی شي. کیدای شي اصلاوي دا چې موږ ټوله خوښه کړې، نو ته هم ترې مه تېرېږه. راځه راځئ ځوانانو، مهرباني وکړئ. ښوونکیه زموږ لپاره مو ډېر کارونه وکړل خو موږ دا نشو قبلولی. هیله کوم بیرته یې واخلئ. زه په هېڅ هم پوه نه شوم. راغلل. راځئ تېر شئ چې چای راوغواړم. ژوندی اوسئ، حسن هم لږ وروسته ځو. څنګه چې ستاسو خوښوي. نن مې په ورځ پاڼه کې یو خبر ولوسته. په دې وختو کې له ټکنالوژي سره یو ځای طبابت هم پرمختګ کړی. دا خبره اوس له کوم ځای نه شوه؟ څنګه له کوم ځای نه شوه خورې؟ تو منواری خبره هم د همدې په اړه وه. خبره څه واصلې؟ اوس چې کوم ماشوم پیدا کېږي د دې لپاره چې هغه کومه ناروغي او یا کومه ستونزه ونه لري، د دې کار تشخیص لپاره د مور د خېټې نه امین اسید اخلي او معاینه کوي. وروسته بیا هغوی هغه اخلي او پرېکړه پرې کوي. په دې ډول هغه ماشوم چې د مور په خېټه کې دی او کومه ستونزه لري مخکې له مخکې مخه نیول کېږي. خدای دې نه کړي. دا خبره سمه ده خو زه وایم ته هم دا معاینات وکړه. بله ده چې عمر دې هم ډېر شوی. څومره چې عمر ډېر شي په امیندوارۍ کې ستونزې پیدا کېږي. اصله رښتیا وایي. زه هم وایم چې دا معاینه ډېره ګټه کوي لورې. تدبیر زموږ لخوا، تقدیر د خدای لخوا دی. همداسې نه ده؟ دا چې ته داسې وایې ترورې، نو زه به دا معاینه وکړم. په ډېر نږدې وخت کې به یې کار خلاص شي انشاءالله. په خیر راغلی. تاسو سره څنګه مرسته کولی شم؟ اصلي خورې دا چې زموږ په فکر کې یې مننه خو دا نشو قبلولی. ځوانانو ما فکر وکړ چې یعنې ما نه غوښتل چې تاسو خفه شئ. اصلي ستا له دې ډول فکر کول نه زه هم مننه کوم. پلاره مونږ راغلو. اوزګې دلته وګوره. باور مې نه راځي. پلار مې اخیستې؟ بل به چا اخیستې وي؟ ای ډېر ښایسته دي.
خوښ مو شول څنګه مو خوښ نه شول پلار جانه ډېر مو خوښ شول ژوندی اوسې پلاره ډېر مهربان یې ما هم د خپلې سیمې یو ډول خواړه پاخه کړل فلافل انشاءالله چې خوښ به مو شي ډېر ښه ښکاري صحرا مېرمنې سلیمه زویه ته لږ دننه راتللی شي څه خبره ده له المارۍ نه قابونه راښکته که صبر که زه راځم دا مو ستړی کوه داسې نشي کېدلی پلاره کښېنه زه هم در سره مرسته کوم د قابونو المارۍ خو زما په کوټه کې نشته لکه چې د قابونو خبره نه ده کاش چې سلیم هم داسې پوه شي کښېنه زویه د اصلي په اړه مې چې څه درته ویلي وو په هغه دې فکر وکړه فکر مې وکړ مورې پلار مې هم له ما سره مرسته وکړه خو له بده مرغه زه بیا هم هغه خبره کوم ما اصلي ته په دې سترګه نه دي کتلي او د واده کولو په اړه فکر نه کوم